علیکم. جوړ په خیر تاسو ټولو دوستانو ته خدای دې وکړي چې ښه به وئ، روغ به وئ او جوړ به وئ. نو څنګه چې ګورئ دوستانو بیا هم راغلی یم بازار ته. نو بازار کې نن څه کومه تاسو ته خاص څیز ښیم چې هغه څه دي. نو کچه امونه که نه چې نن سبا د کچه امونو وخت هم ده که نه، شنه لوچې او شنه امونه دا ډېر زیات خوړل کېږي. لکه هوا هم ډېره زیاته ګرمه ده او زیاتې زما خپله هم خوښ دی. نو زه راغلم دغلته چې نن کچه امونه واخلم او وخورم. نو تاسو ما سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ. دا چې زه نور څه کوم تاسو ما سره واوسئ. ښه دلته زموږ وړوکی ورور ولاړ دی او خپل پلارجان سره کاروبار کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی. نوم دی بشیر. بشیر. بشیر جانه دا دې څه کېږي؟ پلار دې دی؟ دا مې تره دی. دا دې تره دی. او دغه کچه مونه نن سبا ډېر زیات خلک خوښوي که نه؟ د ورځې څو روپۍ ګټئ تاسو؟ بس دا تره یې دی پیسې پته نه لګي. نو بیا هم به داسې 10-15 پورې کېږي. ها 10-15 زره یعنې 10 زره یو نیم 15 زره روپۍ دومره دوی ماشاءالله ګټي. لکه ګټه خو دوی وکړله که نه. او دلته نور ښځینه ډېر زیات اخلي که نه، جنکیانې ډېرې زیاتې اخلي. هلکان خیر دومره خاص نه اخلي خو جنې ډېر زیات اخلي. دا هلکان دومره نه خوښوي، دا ولې؟ دا هلکان هم خوري او جنکۍ هم خوري. بس لکه هلکان ډېر اخلي که نجونې؟ جنکۍ ډېرې اخلي او ته هلکان پخپله خورې؟ نه زما نه دي خوښ. ها نو درته وایي چې تره دې تا له څو روپۍ درکوي بیا؟ ما له 500 روپۍ ورځ راکوي. تا له 500 روپۍ درکوي. نو ډېر ښه. او ستا ذاتي خوښ دي دغه څه نه؟ نه زما نه دي خوښ. بلکل بلکل. او ډېر زیات رش هم ده، ډېر زیات شور هم ده. نو دلته پته نشته څه کارونه مارونه کوي او ډېر زیات رش دی دوستانو. نو ولاړ به شو او تره سره به یې هم خبرې وکړو چې هغه څه وایي. ښه موږ سره پاتې شئ. ښه دوستانو څنګه چې ما یادونه وکړله چې ترې هم موجود دی دغلته. دا ماشاءالله کټینګ کوي که نه، امونه کټوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ شکر باجی د الله رحم دی. درته وایي چې څومره وخت کېږي چې دغه کاروبار تاسو کوئ؟ دا تقریبا باجی یو میاشت شوله. یو میاشت شو. مخکې د هغې نه تاسو څه کوله؟ دې نه مخکې ما خپله باجی مسالې خرڅولې، کټوۍ مسالې. نو دا کال کې یو ځل سیزن وي د شنو امونو، نو دا بیا موږ داسې دغه کوو. چکنۍ بیا ګټه کوئ؟ شکر دی بس څه ناڅه پاتې کېږي. نو تاسو څومره ګټئ د ورځې؟ یاره باجی داسې دغه هم نه دی کړی خو بیا هم 10-15 هزار پورې سیل کوو ټوټل. پوره دواړو خبرو یو شان ووته که نه؟ لکه دوی مو ویلي چې 10 زره 15 زره او ترې هم ویلي چې 10-15 زره. نو ماشاءالله په دې ډېر زیات رش هم دي. لکه خیر دغه مون والا خو ډېر زیات دي. په تاسو ولې دومره رش دی؟ دې کې څه ښه والی دی؟ باجی به د مسالې ښه والی وي، چاټ مساله وي، دغه وي. ښه شی جوړی نو ښه شی هر سړی خوښوي که نه. تاسو کوم مساله پکې کاروئ؟ موږ سویا سوس کارو، چیلی سوس کارو او چاټ مساله کارو، مرچکی والا او توره مالګه کارو، ورسره تور مرچ هم اچوو. ماشاءالله دومره ډېر زیات نومونه یې وویلې. ما ته خو یو هم نه راځي، پته نشته چې څه څه یاد کړو. زه خو پرې نه پوهېږم. خو چې هر یو څیز کارې خو ډېر زیات خوندور به وي او ډېر مزېدار وي. چې دا خانکۍ ورته وایي که نه؟ دا ډکېږي او تشېږي. ماشاءالله دومره ډېر زیات خرڅېږي. نو که تاسو هم غواړئ شنه امونه وخورئ، کچه امونه وخورئ، نو صدر ته راشي او خامخا BRT سټاپ. کوم ځای ته؟ BRT سټاپ صدر. دلته راشئ نو تاسو هم دا کچه امونه وخورئ. نو زه به یې هم خورم. ښه دوستانو نو ماشاءالله دې سایډ ته لږ ونیسه او ډېر زیات رش دي پې که نه. نو ټول ماشاءالله انجونې راځي او امونه اخلي که نه. او شنه لوچې هم څوک خوري که نه؟ شنه لوچو خو ډیمانډ ډېر زیات دی باجي، خو په دې کال یې لږې ګرانې دي. ګرانې؟ باقي ډیمانډ ښه ډېر دی. ولې ګرانې دي نن سبا؟ نو والله کې دا پته لګي. بس کېدای شي چې پټو والا هم ویلي چې یاره بس خلک یې خوري، نو ریټونه یې اوچت کړي هغې ډېر زیات. او ستاسو کور والا څنګه؟ هغوی ته مړې کله کله که نه؟ زه باجي ګل هره شپه وړم او فرج کې کېدو ماښام او سبا مازدیګر یې خوري. اوس به یې چېرته راغستې وي پرونی. نو دا خو نن سبا د سیزن ده او د ده ماحول هم ده که نه. بیا لکه امونه پوخ شي هغه هم خوند کوي. خو دا کچه امونه ډېر زیات خوندور وي که نه؟ ډېر زیات خوند کوي. او ته پخپله خورې که نه؟ والا خورو یا باجي ولې نه خورو؟ الوچې خو ښه ډېرې خورو. الوچې خورې؟ هلکان الوچې نه خوري. دا ولې؟ او تاسو وایئ چې خورم؟ بس خورو د خپل خوښې خبره ده. نو زموږ خپل ځاني خوښېږي. بس مالګه پرې واچوو او خورو. یا مالګه پرې واچوي او نوش جانې کې دوستانو. نو تاسو اوس ماته یو پلیټ تیار کړئ
کوي که نه چې زه یې وخورم صحیح دی چې تیار به چې دومره خلک که نه نو زه هم خوند وګورم چې آیا په رښتیا دغه خوند کوي او که نه نو صبر او دا یو پلیټ په څو خرڅوئ تاسو دا 150 کې او 200 کې 150 او تاسو د څومره مونه تاسو دلته راوړئ بیا خرڅ کوئ تقریبا باجی 40-50 کیلو باسو 40-50 اوس تاسو په دې حسابونو زه نه پوهېږم خو زه خیر لږ پرې پوهېږم دوستانو نو ما ته هم یو پلیټ جوړ کړه ښه چې زه یې ومخورم پلیټ باجی له جوړ کا او باجي له یو پلیټ جوړ کړه ښه چې خوند یې څنګه دی دوستانو نو زه خو مطمئنه یم چې ډېر ښایسته او ښکلی خوند به وکړي دوستانو نن سبا افغانستان کې خو صرف الوچې مې لیدلې دي رواج چې ورته وایي هغه مې لیدلي خو امونه نه خرڅېږي نو دلته بیا رواج نشته او امونه او الوچې خرڅېږي دوستانو صبر چې زه دا باید په ښي لاس وخورم خیر کې خدایه او پوستکي سره یې وخورم او کچه دی پوستکي پوستکي او که په معده مې درد شي نو بیا نه درد کېږي ها دوستانو بیا پوستکي سره وخورم خیر دوستانو ډېر زیات تروش ده که دا وخورم او خوراک هم وکړم او خبرې وکړم دا به ما ته ډېره زیاته ګرانه وي دلته به مې سترګک وهلی وي او سیټ ته ورونه ولاړ دي هغوی به وایي چې موږ ته یې سترګک ووهله نو هغې په وجه ډېر زیات تروش دي دوستانو تاسو موږ سره پاتې شئ او چرته مزئ لکه اوس دا درکوم دا 300 دا دی چار والا دی دا ګران دی هاټ هم دی کنه نمونه اوس راوتی 200 روپۍ کیلو او په داسې فریج کې کېږدم سبا ته خو نه خرابېږي هره شپه یې زه کور راوړم د شپې فریج کې کېږدم او مازدیګر دا لکه خپل ځاني زه وړم زمونږ کور کې به اوس چېرته رااخیستي او بېګا مې دوستانو دې ورور نه ما انټرویو اخیستی وی چې باجي ته جوړ که او زه خبرې نه کوم دا چې ولې خبرې نه کوي په دی نه پوهېږم ولې خبرې نه کوي بس هسې نه کوم باجي جنګ کې جنګ نه کوم سودا خرڅوم کله کې چې د لوا سودا خرڅوي او جنګ نه کوي ښه ماله د 100 روپو دا کېږي دا د 100 روپو کېږي 150 روپۍ زه ماله یو پو جوړه که او امونه خو مې واخیستو دوستانو لږ بادام والمه که نه او املي زما خاص نه دی خو ډېر زیات تروش شوي او دا مالګې نو نن سبا چې څوک ګوري او ورته نه رسېږي خیر دا خو ډېر زیات ظلم هم ده که نه دوستانو زه ګوره ډېره زیاته با انصافه یم ښه نو مخکې ما چې الوچه نه واخیستې که نه لاس مې ورته ویې نه وړله کله مې چې واخیستل او خپل برخه مې شوه که نه اوس غواړم چې یو څو دانې وخورم چې آیا په رښتیا هم دا ترویر یو که نه دا تور مالګه ورته وایي که نه تاسې وګورئ او ډېر زیات تروی دي خورئ تاسو لپاره نشته او تاسو په خپله ځان لوالئ ښه ډېر خوند کوي او موږ سره پاتې شئ قدرمنو دوستانو څنګه چې تاسو مخکې برنامه ولیدله چې کچا امونه خرڅېږي دلته یو بل کاکا هم ولاړ دی او امونه خرڅوي السلام علیکم جوړ په خیر څنګه خیر ده خلادي ده ستاسو نوم انور ماشاءالله څومره ښکلی نوم دا در باندې چا ایښودی و مور او پلار او دا راته وایي چې کچا امونه خرڅوي کاروبار څنګه ده یاره کاروبار خو ما نن شروع کړی پیله ورځ ده نن دې شروع کړی مخکې چېرته وې مخکې مې دا نوره سودا خرڅوله څه دې خرڅول بنینونه او دا جرابې منیري سودا مې خرڅوله لکه
هغې کې پیسې نه وي او دوی ته رالې یاره دې ته رالم خو دا مې خوښ نه دی دا سبا بیا پرېږدم دا سبا ته پرېږدي پرېږدم ولې بس دا مزه نه کوي دا مزه نه کوي تا راته ښه نه نو ښکاري. په څه وجه نن دې څو ګټلي دي یاره نن مې 1500 مې دي ګټلي 1500 دې نه دي ګټلي نه دي ګټلي، او. او هغه بل ورور ویلې لکه وې 10,000 15,000 روپۍ یاره مونږ ګټلي به مخکې د خلکو ګټلي ها بالکل یې ګټلي او اوس نه کېږي اوس نه کېږي نو یا که زموږ دې نه هم قسمت بېزار کوټه دی شوې. پته نه لګي بخت مې کوټه شو خدایا ترې مات شوی دی ها نور څه وایي بس شاعري درځي نه شعر یې نه راځي څه درځي هېڅ هم نه راځي دا څنګه جوړوئ دا ګوره دا سرکي دي هغه سرکي دي دا توره مالګه دا مساله ده ها صرف دا څلور شی نه پکې استعمالوو نور څه پکې نه اچوو دوستانو مخکې مې چې وخوړله واقعا چې دا کچمونه ډېر زیات خوند کوي او لکه دا ورور اصل کې تاسو د دې خلکو مشهور کړل موږ نه دي مشهور کړي لکه دا هم مشهورتیا لري دا جنکو نه دي دیو مشهور کړل موږ نه دي مشهور کړي دیو لا پرشیا خبره مانه کې کنه ایران نو لتر غون کم ځانه ولا ویلاله او سرګې په واچو به هم خوري پریدي نه نو اوس به تم مشهور شي ښه انشاءالله خلک به دې ګوري نه زه خبره ده زه خو دا به ته پرېږدم نو دا که مشهور هم شي دا پرېږدي نو خیر الله دې کار کې درته برکت واچي ډېره زیاته مننه ثم امین ښه ګران دوستانو دا و د نن ورځې برنامه چې مې تاسو ته وړاندې کړله نو امید ساتم چې خوښ شوی به مو وي هر چېرته چې هستې ښاد خوشحاله او کامیابه اوسئ الله مو مل شه ښه وختونه او ښې شي